سلامونه ملګرو، غواړم چې په نننۍ معلوماتي ویډیو کې تاسو د دنیا مالدار ترین کس ایلن ماسک په اړه تاسو سره معلومات شریک کړم. امید لرم چې دغه ویډیو به ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. ایلن ماسک هغه کس ده چې خلکو به ورته لیونی ویلی، خو د هغې وجه او راز دا ده چې دی ویلو زه بغیر د پیټرولو نه ګاډی جوړول غواړم. بل دا چې زه فضا کې داسې یو کلی د انسانانو لپاره جوړول غواړم، خو بیا هم چا یقین ونه کړ. او په 2020 کې د دنیا داسې د وبا سره مخ وه چې د په هغې کې $110 میلیونه وګټل. دوستانو، د دنیا تر ټولو غټ عمارت برج خلیفه چې د دې په جوړولو باندې $114 ارب خرچه راغلی وه. ایلن ماسک دغه رنګ عمارتونه 112 دانې اخیستی شي. که چیرې یو انسان د ورځې 3.5 لکه روپۍ وګټي، نو ایلن ماسک په شان مالداره کېدو لپاره به 10 لکه کاله وخت ونیسي. ایلن ماسک د سپیکس او ټیسلا کمپنۍ مالک دی، نو دا د دنیا په مالدارترین کسانو کې په اول نمبر باندې دی. ایلن ماسک دا وخت $300 بیلیونه سرمایه لري. ایلن ماسک په دومره کم عمرې کې دومره پیسه څنګه پیدا کړه؟ نن ټوله دنیا د دې لپاره په ګوګل کې سرچ کوي. ایلن ماسک په 28 د جون 1971 کې افریقا کې پیدا شو، چې د هغې نه وروسته دا بیا امریکا ته شفت شو او دغه د خپل والد او د مور په شمول امریکا کې ژوند کوي. ایلن ماسک د ماشومتوب نه د ساینس، ټکنالوژي او کمپیوټر سره ډیر زیات شوق او په 12 کلنۍ کې د یو ویډیو گیم جوړ کړ چې هغې په $500 په یو کمپنۍ باندې خرڅ کړ، چې دا په هغه وخت کې څه وړه خبره نه وه، ځکه ډېرې زیاتې پیسې وې. ایلن ماسک ماشومتوب کې د فامیل حالاتو د وجې نه ډېر زیات کارونه کړي، حتی د لرګو کارخانه کې هم کار کړی. د کار کولو سره سره ایلن ماسک په 1995 کې په فزیک او اکنامکس کې لیسانس ترلاسه کړ. د تعلیم د پوره کېدو نه وروسته ایلن ماسک د نیټ کپ په نوم یو کمپنۍ وه چې هغې ته د وظیفې اپلای وکړه، خو هغې ته د هغې څه رسپانس میلاو نه شو. د هغې نه وروسته د دې کاروبار سوچ وکړ چې بیا یې د خپل ورور سره د زیپټو ویب سایټ جوړ کړ. په دې ټول کمپنۍ کې د سره صرف یو کمپیوټر، ځکه د دویم کمپیوټر د اخیستلو وس ورسره نه و، او په دې ویب سایټ کې به د اخبار، آنلاین او دغه معلومات نشرول او خلک به یې د کاروبار طریقې ورښودلې. آخر کار د ایلن ماسک او د دې د ورور دغه خواري رنګ راوړه او په 1999 کې کمپک کمپنۍ دغه زیپټو ویب سایټ په $10 میلیونه واخیسته. د دې نه وروسته ایلن ماسک ژوند کې هره شیبه د کامیابۍ وه. په دې پیسو باندې ایلن ماسک یو غوښتل چې یو بانک جوړ کړي، خو د هغې دپاره یې د یوې X.com په نامه باندې یو داسې سرویس شروع کړ چې د دې مقصد آنلاین خدمتونه و، چې لږ وخت پس هغه د پیپال په شکل باندې مارکیټ ته راغله او دغه پیپال په 2002 کال کې د ایبای کمپنۍ په ډیر غټ قیمت سره واخیسته، چې بیا په 2002 کال کې د سپیکس سرویس جوړ کړ. او سپیکس کمپنۍ ډیر زیات راکټونه ډیزاین کړي دي چې دی هم خپله ډیر زیات راکټ فضا ته لیږلی دی. ایلن ماسک دریم فضایي بالون فیلکن هوای چې په قابلیت د 53,000 کیلوګرام وزن په کال 2013 کې فضا ته پورته کړ. ایلن ماسک علاوه د دې نه چې د سپیکس مدیرو شخصا د سټارشپ او ډراګون راکټي بالونو طرح هم و. د دې سره سره ایلن ماسک وایي که زه مړه هم شم غواړم چې په فضا کې یو کلی جوړ کړم چې هلته به د خلکو زندګي په اسانۍ سره تیریږي. ایلن ماسک علاوه د دې نه دغه بغیر د تیلو نه ګاډو کې خدمت کړی دی، چې نن سبا خلک د ټیسلا په نوم پیژني. ټیسلا کمپنۍ نن سبا د دنیا تر ټولو غټ ګاډي جوړونکې کمپنۍ ده، چې دا د بجلۍ په واسطه چلیږي او ماحول دپاره ډیر ښه ګاډي دي چې د تیلو مصرف یې بیخي کم دی. دا صرف الکتریک سرویس نه ده، دې کې ایلن ماسک اټوپایډ سیسټم هم جوړ کړی دی، چې یعنې که چیرې ډریور پکې نه وي نو دا گاډی ته خپل منزل ته په اسانۍ سره رسوی شي. دې گاډي کې چې کومه بیټرۍ ده د دنیا تر ټولو ښه کیفیت لرونکې بیټرۍ ده. د دې نه علاوه ټیسلا کمپنۍ کې دا ګاډی یو ځل چارج شي نو 500 کیلومتره سفر کوي. ایلن ماسک علاوه د ټیسلا نه یو بل سیسټم سټارلینک چې دا وایي زه به ټولې دنیا ته فری انټرنیټ د خپل سټلایټ په ذریعه ورکوم، چې دغه سټلایټ به د ځمکې نه صرف 500 کیلومتره اوچت وي، چې په ټوله دنیا کې به ګرځي او هر چا ته به فری انټرنیټ ورکولی شي. ایلن ماسک وایي چې زه به ټولې دنیا لپاره 12,000 سټلایټ جوړوم چې هغه د خلکو ته به فری انټرنیټ ورکولی شي.
ایلن ماسک یو ورځ دا ده چې عام خلک په کار کولو کې 8 ساعته کار کوي خو ایلن ماسک 14 ساعته کار کوي. کومې کمپنۍ کې چې دا کار کوي هلته چې کوم کارګران دي د هغې نه ایلن ماسک کار زیات کوي. نو دا وجه ده چې د ټایم منیجمنټ له وجې نه ایلن ماسک په دنیا کې نن سبا تر ټولو مالدار ترین کس دی او ډیره زیاته پیسه لري. ایلن ماسک د زندگی قصه په دې وړه ویډیو کې ښایي تاسو باندې ښه لګېدلی وي. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو تر بلې په زړه پورې ویډیو پورې ما عزیز حیات ته اجازه ورکړئ. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله آباده اوسئ. د الله په امان.